سولې ته د نږدې کېدو پر لور یو بل مهم ګام دا چې حکومت او طالبانو څنګه د بندیانو په سر تبادله وکړله. طالبانو څومره افغان کمانډو ځواکونه خوشي کړل. بین الافغاني مذاکرات به کله شروع کیږي؟ د ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. طالبانو 4 کمانډویان او حکومت 200 طالبان خوشي کړي دي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زندانیانو د تبادلې پروسه پیل شوې ده. د راپورونو له مخې په تیرو 2 ورځو کې افغان حکومت د طالبانو نږدې 200 بندیان خوشي کړي او طالبانو یې هم په مقابل کې د افغان حکومت 4 بندیان کمانډویان خوشي کړي. سرچینو رسنیو ته ویلي چې د زندانیانو د تبادلې پروسه پیل شوې ده او په همدې ورځو کې به بشپړه شي چې ورسره جوخت به بین الافغاني مذاکرات پیل کیږي. سرچینه د غراز وای چې د یو توافق لمخې طالبان د هر 50 طالب زندانیانو په مقابل کې یو کمانډو سرتیری خوشي کوي. افغان حکومت او طالبانو تر اوسه په دې اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو دغه سرچینې بهرنیو رسنیو ته ویلي چې ښایي نن چهارشنبه افغان حکومت پاتې 120 طالب بندیان هم خوشي کړي او په دې سره به مخامخ خبرو ته زمینه برابره شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین هم منلې چې په تیرو 2 ورځو کې ځینې بندیان خوشي کړی شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه را سره لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.